پرون د سولې لویه مشورتي جرګه پای ته ورسېده چې لویې جرګې پریکړه وکړه چې افغان حکومت دې 400 طالب بندیان په نړیوال ضمانت خوشي کړي او همداراز له دواړو لوري غوښتنه وکړه چې اوربند یې وکړي او دواړه لوري دې ورته ژمن پاتې شي. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د لویې جرګې ټولې پریکړې به عملي کوي. همداراز ولسمشر غني د لوی جرګې په دې غونډه کې په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې که چیرته سوله وشي نو هغه به خپل کلي سرخاو ته لاړ شي، 2 کاله به هلته آرام وکړي او کتابونه به ولیکي. د لوی جرګې په وروستۍ ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و چې هغه د خپلې وینا پر مهال وویل دا خبره یې وکړه چې که سوله وشي نو زه لومړی مزار شریف ته چکر لپاره ځم او بیا بدخشان ته ځم. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله بیا وویل چې زه به بیا دولتي کارونه پر مخ وړم. په ټولنیزو رسنیو کې هم د 3 واړو مشرانو یادو خبرو په تړاو خلکو ډیر لیکل کړي دي. ځینو خو بیا لیکلي دي چې عبدالله بیا هم له خپلې واکه نه غورځوي او که سوله هم راشي هغه غواړي چې دولتي کارونه پر مخ یوسي. همداراز ځینو لیکلي دي چې که حامد کرزي او ولسمشر غني دواړه لاړ شي نو بیا په رښتیا هم هر څه عبدالله ته پاتې کیږي او ښایي چې هغه مهال یې دا ارمان هم پوره شي چې ټول دولتي کارونه پر مخ یوسي. د یادولو وړ ده چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې یوازینی خنډ د طالبانو 400 بندیان خوشي کېدل و چې ولسمشر وویل هغه به نن دا فرمان لاسلیک کړي او یا طالبان بندیان به خوشي شي. ښایي له دې سره ژر بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي.